د عوامو یو ناشنا تپوس او دا ګوره ډېر بې فایدې تپوس دی او دلالت د دې څوک چې دا خبره کوي دلالت کوي د هغه په کم عقل باندې او هغه دا میخه د قرآن او حدیث کې شته ثابته میخه اوس د دې بعضو نه په قرآن او حدیث کې ورکه ده میخه شته قرآن او حدیث کې موږ وایو ته هر څه پرېږده راځه ته څه وایې میخه حلاله ده وی او چې حلاله ده دا کوم مولیان چې د میخې تپوس کوي که نه چې دوی ته وایي چې میخه شته قرآن او حدیث ده ته وایي میخه حلاله ده والله ته خو ته مخامخ کړه غوښه چې سال ورسره کوي وی او بلکل حلاله ده ښه صحیح شو تا ووایي چې حلاله چا حلاله کړې ده وی دا خو زموږ په فقه کې راغلي چې دا حلاله ده یعنې امام صاحب په فقه کې دا راغلي چې دا څه دي حلاله صحیح شو دا ښکلې خبره ده میخه حلاله ده او موږ ته زموږ د فقې نه پته ولګېده چې میخه حلاله ده ښه درېیم سوال امام صاحب د ځان نه حلاله کړې ده اوس به دې راګېرېږي نه جي امام صاحب خو پوه سړی و عالم و قرآن او حدیث په رڼا کې حلاله کړې نو خو حقه زما هغې ته راغلی که نه خبره بیا واپس شوه څه ته قرآن او حدیث ته نه خو تا وایي چې قرآن او حدیث کې میخه نشته نو امام صاحب پکې کوم ځای کې پیدا کړې ده میخه چې امام صاحب پکې دا مسله را پیدا کړې دی چې حلاله ده خو معنی ده چې امام صاحب دې مسلې ته د قرآن او حدیث په رڼا کې رسېدلی دی نو بیا خو ستا دا اعتراض غلط شو چې میخه قرآن او حدیث کې نشته او دا خو ویلی نشي چې امام صاحب د ځان نه حلاله کړې ده دا ویلی شي الا دا که چې د جډ جاهلي یو اصل داسې لوی شوی چې نه دین پیژني او نه دنیا پیژني کیدای شي که هغه په تعصب کې راشي او ګډې وډې ووایي او وایي چې امام صاحب د ځان نه حلاله کړې نور د عقل خاوند خو دا خبره کولی شي نشي کولی د چا هغه پلار هم دا نشي ویلی چې امام صاحب د ځان نه حلاله کړې ده نو دې اعتراض ته وګوره او بیا جواب ته وګوره موږ وایو قرآن او حدیث کې د میخې حکم شته وایي کوم ځای کې دی ښه نو تا د کوم ځای نه راویستو حلاله ده وی او حلاله تا ته چا وایي چې حلاله وایي موږ سره فقه ده ډېره ښکلې خبره فقې نه خو موږ هم فایده لرو موږ خو تاسو خو د یو مذهب فقه بیانوئ موږ د هر مذهب د فقې کتابونه ګورو خو دې فقه کې چې کوم علما صرف امام ابو حنیفه نه دی امام ابو حنیفه د هغه شاګردان وروسته چې حنفي فقه څومره علماو د هغې خدمت کړې ده او په ټولو د الله رحم او کرم وکړي دې علماو دا میخه د ځان نه حلاله کړې ده نه نه وی نه جي دا خو د مسلمان خبره نه دی چې هغه داسې ووایي دوی قرآن او حدیث کتلی دی د هغې په رڼا کې حلاله کړې ده بیا هم حلاله کړې نه ده هغه حلالوالی د هغې موږ ته رانقل کړی پوه شوي په دې خبره که نو خبره بیا څه ته واپس شوه قرآن او حدیث